السلام علیکم زه ایمالیار ساجد یم تاسو ته ښه راغلاست وایم دا د ایچ ټي ایم ایل د کلاس 14مه ویډیو ده تېره ویډیو کې موږ تاسو پر لینک وغږېدو چې څنګه کولی شو ایچ ټي ایم ایل کې لینک راولو په دې ویډیو کې به موږ تاسو په فارم جوړولو باندې کار کوو تاسو به اکثره چې ځان ته جیمیل اکاونټ جوړوئ یا نور نو هلته یو فارم وي هغه ډکول غواړي لکه یوزر نیم وي پاسورډ وي موږ سره ایج وي ایمیل اډرس وي او سبمیټ بټن وي دغه څنګه جوړیږي نن به په دې ویډیو کې موږ پرې کار کوو نو راځو د فارم د باډي جوړولو لپاره به تاسې لومړی فارم ټیګ واخلئ دا بیرته کلوز کړئ د دې دننه به موږ انپوټ ټیګ اخلو او خپل ټول هغه غوښتنې چې لرو هغه به د انپوټ ټیګ له لارې سرته رسوو دا به سیف کړم زه چې کله موږ راشو ریلوډ کړو نو تاسو ګورئ چې موږ سره یو ساده ټکس باکس جوړ شو انپوټ خو یوازې کار نه کوي دلته به تاسې ټیب ډیفاین کوئ چې تاسو څه غواړئ نو چې کله تاسې دا ور هم نه کړئ لومړی ځل لپاره انپوټ اخلئ نو هغه به بای ډیفالت تاسو سره ټکس باکس وي خو تاسې کولی شئ دلته انتخاب هم ورله کړئ چې موږ دلته یو ټکس باکس شو کړه چې موږ پکې لیکل وکړو یعنې دا موږ سره یوزر نیم غوندې استعمالیږي زه مثال ته یو پاراګراف اخلم او ورته لیکم یوزر نیم او راځم پاراګراف دلته کلوز کوم سیف او راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې موږ سره یو ښایسته باکس جوړ شو او موږ اوس کولی شو دلته خپل یوزر نیم ولیکو همدا ډول موږ راځو یو بل پاراګراف اخلو او پاراګراف کې دننه ورته لیکو پاسورډ یو بل انپوټ ټیګ اخلو او انپوټ ټیګ کې به دا ځل ټیب کې ورته لیکو پاسورډ دا سیف کوو راځو ریلوډ نو تاسو ګورئ چې موږ سره یو بل باکس جوړ شو او مخې ته یې پاسورډ لیکل شوی یعنې دلته موږ کولی شو ساده ټکس ولیکو او دلته چې بیا کله موږ لیکل کوو هغه به موږ سره د ډاټ په شکل ښکاري یعنې د پاسورډ په شکل به ښکاري اوس انپوټ ټیګ کې موږ سره بل چې کوم اپشن دی هغه د فایل دی تاسې به اکثره ویبسایټونو کې کتلی وي چې کله تاسو یو فایل اپلوډ کول غواړئ یو پی ډي اف فایل وي که ایمیج وي نو تاسو هلته یو اپشن ګورئ چې لیکلی وي چوز فایل نو تاسو کولی شئ هغه دلته د فایل په واسطه جوړ کړئ انپوټ مو چې واخیسته انپوټ کې به ټیب کې ورته فایل انتخاب کړئ وبه یې لیکئ سیف به یې کړئ ریلوډ نو تاسو ګورئ موږ سره دلته چوز فایل په نوم اپشن اضافه شو چې کله په دې کلیک کړو موږ کمپیوټر ته وړي او له دې ځای څخه کولی شو موږ فایل انتخاب کړو او اپلوډ یې کړو بل موږ سره په انپوټ ټیګ کې چک باکس دی چک باکس موږ د ملټیپل چوایس د انتخابولو لپاره استعمالوو مثال زه راځم ورته انپوټ لیکم دا کلوز کوم ټیب کې ورته چک باکس لیکو سیف کوو او راځو ریلوډ نو تاسو ګورئ دلته موږ سره یو چک باکس جوړ شو اوس کولی شو موږ د دې لپاره انتخاب وکړو دا تاسې مختلفو ځایونو کې د مختلفو شیانو لپاره استعمالولی شئ نو څنګه چې ستاسو زړه وي او څنګه چې تاسو استعمالول غواړئ تاسو کولی شئ له دې څخه ګټه واخلئ او استعمال یې کړئ بل موږ سره همدغسې د دې په تعقیب انپوټ ټیګ کې موږ سره بل ریډیو بټنز دي ریډیو بټن به هم تاسو ډیر زیات استعمال کړی وي ټیب کې به ورته ریډیو ولیکئ اوکې به یې کړئ او را به شئ ریلوډ نو تاسو ګورئ چې دلته موږ سره ریډیو بټن جوړ شو ریډیو بټن او چک باکس کې دا فرق وي چې چک باکس ملټیپل چوایس لپاره وي یعنی تاسو کولی شئ د یو څخه علاوه دوه درې څلور چک باکسه ټک مارک کړئ خو ریډیو بټن کې یوازې یو انتخابولی شئ مثال زه راځم دلته یو بل چې ریډیو بټن اخلم او دا زه دلته ریلوډ کوم زه غواړم چې یوازې دوه دانې موږ سره نو دې دواړو کې به موږ یو انتخابوو اوس دواړه ځکه انتخابیږي چې دلته موږ ورته نیم نه دی ډیفاین کړی نو که دلته راشم نیم ته او دلته ورته ولیکم چې ایج او راشم دلته هم نیم واخلم او نیم کې ورته ایج ولیکم نو اوس دې کې به یوازې یو انتخابي که دا انتخابی نو دا لرې کېږي که دا انتخابی دا لرې کېږي نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ ریډیو بټن جوړ کړئ دا د ون چوایس لپاره او دا موږ سره ملټیپل چوایس لپاره وي د دې نه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ همدا ډول بل موږ سره کلر دی کلر پیکر دی تاسو کولی شئ ځینو ځینو کې به تاسو کتلی چې کله یو څه ته رنګ ورکوئ نو هلته موږ سره کلر پیکر وي چې په هغه باندې کلیک کړو موږ سره رنګونه راځي موږ کولی شو هغه رنګ اپلای کړو همدغسې موږ ایچ ټي ایم ایل کې هم د کلر لپاره کار کولی شو انپوټ ته به راشئ ټیپ کې به ورته کلر ولیکئ سیف به یې کړئ ریلوډ نو تاسو ګورئ دلته موږ سره دغسې یو اپشن راځي په دې چې کلیک کړو نو موږ سره پوره د کلر هغه سیسټم راځي چې موږ کولی شو له دې څخه استفاده وکړو
اوس خو کار نه کوي صرف مونږ سره سټرکچر جوړیږي د لپاره بیا نور لنګویجز دي چې کله په هغه باندې مونږ پوه شو لکه جاوا شو پی ایچ پی شو نور د هغه په واسطه بیا مونږ کولی شو دا په کار راولو چې کله مونږ دلته مثال یو رنګ انتخابو دغه رنګ باید چیرته اپلای شي او څنګه اپلای شي په انپټس کې مونږ سره بل ډیټ دی زه راځم پاراګراف اخلم او پاراګراف کې راځو انپټ او ټیب کې ورته دا ځل ډیټ لیکو سیف ریلوډ نو تاسو ګوره دلته موږ سره یو ډیټ راغلی دلته تاسو کولی شئ د دې لارې نه هم خپل ډیټ اضافه کړئ او که دلته کلیک کړئ نو تاسو سره پوره هغه جنتري حساب راځي تاسو کولی شئ له هغه څخه ډیټ انتخاب کړئ او کار پکې وکړئ همدا ډول د ډیټ په تعقیب موږ سره بل ټایم دی چې موږ کولی شو ایچ ټي ایم ایل کې ټایم ورکړو یو کار لپاره یا دغه لپاره نو موږ کولی شو انپټ ته راشو ټیب ولیکو او ټیب کې ورته ټایم ولیکو سیو کو راشو ریلوډ نو تاسو ګورئ چې د هغه نور ته موږ سره ته ټایم راغی تاسو کولی شئ دلته دا ټایم ورله جوړ کړئ او کار پکې وکړئ همدا ډول غواړو یو د ایمیل خانه ولرو نو د هغه لپاره به زه پی ټیګ واخلم را به شم ولیکم ورته ایمیل او بیا به راشم انپټ ټیګ به واخلم او انپټ ټیګ کې به ټیب کې ورته زه ولیکم چې ایمیل دا به سیف کړو پاراګراف به کلوز کړو را به شو ریلوډ نو تاسو ګورئ چې دلته موږ سره بل باکس جوړ شو د ایمیل لپاره خو د دې باکس کار چې شی دی دا باکس موږ سره کوي څه دا موږ دلته موږ کولی شو یوازې او یوازې ایمیل ولیکو که چېرته زه بل ټکس لیکم او هغه سبمیټ کوم نو بیا ما ته دلته الرټ راکوي چې تاسې باید دلته ایمیل یا اډریټ علامه واچوئ که چېرته زه صرف په دې باکس باندې اوور وکړم یعنې ودرېږم نو تاسې ګوره چې میسج کې موږ سره هلته لیکلي چې پلیز انکلوډ ان اډریټ ان د ایمیل اډرس نو عملی مثال ګورو راځو بټن جوړو د بټن جوړولو لپاره به تاسې پی ټیګ خو موږ دې له خاطر راخلو تر څو زموږ سره لاین بریک شي انپټ به واخلئ او دا به کلوز کړئ را به شي ټیب کې به ورته سبمیټ ولیکئ سبمیټ به ولیکئ سیو به یې کړئ را به شي ریلوډ ته نو تاسې ګوره دلته موږ سره سبمیټ په نوم باندې بټن جوړ شو اوس که زه راځم دلته ایمل یار لیکم او دا سبمیټ کوم نو ماته الرټ راکوي چې پلیز انکلوډ ان انډرایټ ان د ایمیل اډرس نو ایمیل چې کله تاسې واخلئ هلته یوازې ټکس نشئ لیکلی مجبور یې چې پوره ایمیل ولیکئ همدغسې یوه بله بټنه هم شته موږ سره چې هغه د ریسیټ بټن لپاره استعمالیږي نو موږ کولی شو انپټ ته راشو ټیپ ولیکو او ټیپ کې ورته ریسیټ ولیکو دا کلوز کړو راشو پاراګراف کلوز سیو او ریلوډ نو تاسې ګوره موږ سره دلته د ریسیټ په نوم یوه بله بټنه جوړه شوه چې موږ کولی شو له دې څخه استفاده وکړو لاست مګر خلاص نه دی موږ سره ډېر زیات ټیپس شته موږ سره د انپټ کې تاسو کولی شئ چې هغه خپله هم وګورئ زه بیا تاسو ته په آخره ویډیو کې ریفرنسز در کوم هغه ویب سایټونه چې تاسو کولی شئ له هغه څخه زده کړه وکړئ او د هلته پوره د ایچ ټي ایم ایل ټیګس پیدا کړئ د هغه اټریبیوټس پیدا کړئ هغه به زه تاسو ته بیا آخره کې ښیم نو راځو یو بل موږ سره چې آخري دی دلته پاتې هغه موږ سره نمبر دی که چېرته موږ غواړو یو خانه ولرو چې هغه کې یوازې نمبر ولیکل شي ټکس نه نو موږ بیا راځو دلته ټیپ کې ورته نمبر لیکو نمبر سیو راځو ریلوډ نو دلته به موږ سره یوازې او یوازې نمبر لیکل کېږي نمبر به دې ځینې تاسې اضافه کوئ او کموئ تاسو کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ خو که چېرته تاسې دلته ټکسټ ولیکئ او سبمیټ باندې کلیک کړئ نو بیا تاسو ته وایي چې دلته تاسو یوازې د نمبر لیکلو حق لرئ دا موږ سره د فارم لپاره هغه مهم شیان دي له دې نه علاوه نور هم شته چې هغه به نورو ویډیوګانو کې وایو تر دې ویډیو کې دا موږ سره انپټس دي او دا ټایپس دي چې موږ سره ټکس دی ټکس باکس لپاره استعمالیږي پاسورډ دی پاسورډ لپاره استعمالیږي فایل دی کله چې موږ غواړو یو فایل چوز کړو نو د هغه لپاره استعمالیږي چیک باکس دی موږ کولی شو ملټیپل چوایسینګ لپاره چیک باکس ولګوو ریډیو بټن دی ریډیو بټن نه موږ کولی شو استفاده وکړو کلر دی کلر پیکر دی موږ سره کولی شو د ځینې کلر پیک کړو کلر واخلو استفاده ترې وکړو همدغسې موږ سره ډیټ دی ډیټ کولی شو له دې ځینې سیټ کړو ورکړو او په خپل ویب سایټ کې ترې کار واخلو ټایم دی موږ سره ټایم هم موږ کولی شو دلته راولو او ترې ګټه واخلو همدغسې ایمیل لپاره خانه غواړئ نو موږ کولی شو ایمیل نه استفاده وکړو سبمیټ بټن غواړئ نو تاسو کولی شئ سبمیټ بټن واخلئ ریسیټ بټن غواړئ نو ریسیټ بټن اخیستی شي او که نمبر لپاره خانه غواړئ نو تاسو کولی شئ نمبر نه استفاده وکړئ
نورې خبرې نورې کیسې به نورې ویډیوګانو کې کوو د دې اوس اټریبیوټس دي چې ډېر زیات مهم دي هغه به په نورو ویډیوګانو کې وایو تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ مهرباني وکړئ دغه ویډیو تر پایه ګورئ له ملګرو سره شیر کوئ ملګري راغواړئ تر څو زه هم پرمختګ وکړم او زما دغه درس تر یو نورو ملګرو پورې ورسیږي تر بیا د خدای په امان